السلام علیکم ملګرو. یو ډېره ښایسته فني ویډیو مې درله راوړې ده د روژې متعلق ته. ټوټلی فن دی پکې، ډېره ښایسته ده، انټرټینمنټ هم پکې دی. کوم کسان چې پټې روژې خوري دې متعلق یو وړه غوندې ډرامه ده د شپږو اوو منټو ده، ډېره لویه نه ده. ویډیو سکیپ کوئ ما ډېره مزه به درکړي. دا ویډیو تاسو وګورئ. زرغونی دی هلکه ګورې په دې روژه کې داسې یخ ځای کې ناست دی ښه او کنه بچي دا خو به منې کنه او که نه مړه چې ستا څوک نه مني نو به لکه د ستا ډوک پوکي وي. خو دا راته ووایه چې روژې دې څنګه روانې دي؟ روژې خو داسې روانې دي لکه اسمان کې پیاهې، ډېرې اسانې روژې دي. ما ته یې د سختې د نرمې څه پته، زما خو شپږمه روژه ده چې خورم. وینې که دا څه پسه پسه کوې ځان سره؟ څومره مړه ویم دا راته ووایه ستا روژه څنګه روانه ده؟ یاره روژې خو ډېرې اسانې دي خو دا نننۍ پکې ډېره زیاته ګرانه ده. ما هغه بل کال نه دي نیولي، نو اوس پیسې ونیسم. څه؟ څومره مړه ویلې که ویم یو خبره درته کوم خو چاته به وایې نه. نه نه مړه وایه وایه، خپل ګمان په ما مه کوه. ویلې که ویم زما خو نن روژه نه ده. دا څه وې ښځه، زم درته یو خبره کوم خو چاته ونه وې ګورې کور کې به رانه د بوټو سقې جوړ کړي. نه مړه دا ستا خېټه پړسېږي، زه ستا په شان نیمه. وایه وایه. یاره والله ډېرې سختې روژې دي، نن خو ما هم نه ده نیسلې. دا څه وې دا خو نور هم غټ کار وشو. مړ دا راته ووایه چې د خوراک پوس څه غم کوو، خېټه کې مې منګکان ټوپونه وایي. دغه خو چل دی که نه بچي، د خوراک انتظام ما کړی دی چې ما سره ګرځي نو په خېټه به مور ګرځي. جیبونه مې ډک دي جیبونه، ګوره ورته. دا خو ټماټر دی. غلې سمه ده، یو مې بل څیز هم راوړی دی، ډېر خطرناک دی. دا خو پیاز دی. روغ سمه ده، ځینې راخوله ده له ماتومه، پیاز زما د ماما نوم، دې ته پیاز وایي پیاز. نو بس بیا به دې داسې کار کړي و چې یو انډه به دې راوړي و او دلته به مې اور بل کړی و، ځان ته به مې املیټ پوخ کړی. غلې شه که نه په خوله لاس کېږده که نه. پراټه مې راوړې ده پراټه. رک شه مړه سم خېټه خالي ده او صرف باندې تېره کچه خوراکونه کې. مړه ځم بازار ته درته ښه خوراکه راوړم خو ګوره دې ځای نه خوځه مخه. روغ سمه ده، ته د ښه خوراک نه څه خبرې، ته د پیاز د نرخ نه خبرې، اسمان سره خبرې کوي اسمان سره. مړ دې بس نور ناوخته کړي، ما خو څو پیاز ټماټر ختم کړي. اله دا خو د پیسې وینه که ته دلته څه کوې چې ناستې؟ د حاجي هلته پټۍ کې کار کوي او وي هغه سرکوزي ته اواز کړه چې سودا راوړي. مننه پیسه، بس دلته یو ملګري ته ناست یم چې هغه راشي نو دا ځمه که نه، کار مې دی ورسره. ښځه خو ګورې ژر راځه ها، د حاجي په تمه دی. ښځه که نه درالم که نه مزه، دې روژې ته هم نه ګورې. یاره زما خو په دې لالا څه شک شو، د ده دا خوله خو سره سره وه. روغ سمه ده، څونه ډېر ټیم دی وارم، دا خو روژه ماتي ته لږ سانتیم پاتې دی. غلي شه په دې خولې لاس کې ده، اوس به څوک خبر شي او را به شي. لږ څه کې به مې هغه دوکاندار سره لانجه کړې وه. چپ وه. ښځه شابه مه زر کوه، خېټه کې مې سپېرې دي. سم شه سم شه غلي شه. بچې چې را په خپلو پیسو دې راوړې نو دونه بې عزتي راله کې. ما نو دا دې څه نه راوړې، بیره چې اوس کومه تږې شوې یم. هغه وایه کنجوسه چې لاروالې چا ته تللې ده. واه واه واه، ما ته پته وه چې تاسو به روژه خورئ، ځکه خو دپسې واپس رالم. مننه پیسه، تا ته پته نه لګي چې زه ناجوړ یم او ډاکټر راته وایي چې د ورځې دوه درې بوتلې څښه. نه نه ما مه دوکه کوه، تا ته ډاکټر کله ویلي دي، اوس ځمه
نه پیسه داسې ونه کړې مړه یو دسه به درکړم خو ګوره څوک خبر نه شي ته راکړه یو دسه راکړه ما سره کوم دي مړه ټوله ورکړه که نه صرف ډکېږي که نه یم دا خولې دې صرف ډکېدو ته جوړه ده مړه یو لس خو ورسره نور هم راکړه که نه ډېرې لږې نه دي ښځه ونیسه در کوم دله ما ته د ستاسو دواړو وروڼو ارواګانې معلومې دي هلکه سمجه که نه د یو روز بېعزتي کوه مړه غلې شه په دې خولې لاس کېږده په لس روپو دوی مانه ځان خلاص کړ خو صبر وکړه بچې زه به له ستاسو خوښ شم وصال کاکا یو خبره مې درته کوله ولې زوی وایه که نه کاکا هلته پټي کې زما ورور ناست دی او روژه خوري او یو ورسره بله لیکم دی داسې به اوس پې غوږونه وباسم ښه لکه دا خو وصال کاکا راروان یې لکه دې خو بلنه د بوټو سپېږو چې راځه داسې په دې ځای پرېږدي غلي پټ شو دلته خو څوک نشته یار زما په خیر دې ټول جوړه کړم یاله والله ډېره مزه کوي لکه نه پیسیا ما به خیال ته خو ډېرې غټې غټې خرچې کې راځئ دا اوټ سوټونه مې نیولي دي چې په تاسو هم څه وخورمه لکه هغه ټول سامان خو د ستا ورور نه پیسې وخوړه دا څه وې زه راځه ده سره به اوس پېښم ښه هلکه نفیسه دا خو زمونږ ټول سامان ختم کړو ته ورېږه سبا وکړې تاسو زه داجي ته یادومه زخدانه دی یاری خو مې راشوه لکه دا خو نفیس دی دا دی ولې جاړي لکه نفیسه دادا ګله هغه کمچوره روژه خوړه نو چې ما ولیده نو زه یې ووالمه څه روژه یې وخوړه ته دې زبرګې میاشت هم نه کتل ته یې ما ته لږ وښایه ویم مړ د ستا کارونه دي که نه د دې نه خو مې چې راوړي او پټ پټه ناست وم نو خوړلي به مې وو ویم دغه رور دی نه دی دغه چره دې موږ لار ځای کې کار خرابوي غلې کښېنه مله ته زمونږ د زړه نه څه خبرې زمونږ په زړه څه تېرېږي موږ ځان له وږې پاتې شو روک شه مړه د ستا نه پسې لاړل تاوان خو زما وشو زما خو زما نه پرېږده دا سره خو جیب کې ټماټر پراته وو که نه هغه راواله چې بس هغه وخورو هغو چې ته لاړې نو تاسو هم دې تیم تېر کړو ایسته مې وخوړل وایي که نه ویم دا اروا دي راته معلومه ده ډېره سپی اروا دي ده غلي شه سړي ناست دي ښه نو ډېره ښایسته ویډیو ما خو ډېره انجوی کوم امید دی چې ستاسو به هم ډېره خوښه شوي او روژه ده نو ما چې تاسو سره به زه کله ناکله داسې انټرټینمنټ ویډیو به هم شیر کوم مننه